سلامونه، نیکی هیل احترامات ګرانو ملګرو. که چیرې تاسو غواړئ چې په یو ارګنایزیشن کې از ایمیل سپورټ سپیشلیسټ یا هم ایمیل ریپرزنټیټیو ایجنټ په توګه کار وکړئ، نو دا کورس بیا ستاسو دپاره دی. دغه کمپلیټ کورس دی د چې شي په هکله ایمیل سپورټ سروس په هکله. موږ سره پاتې شئ، دا کورس تعقیب کړئ. دغه جاب رول که تاسو په ارګنایزیشن کې ادا کوئ، د نمونې په ډول تاسو از ایمیل سپورټ سپیشلیسټ په توګه ټاکل کیږئ، نو دومره سخت مهارتونه نه دي چې تاسو باید ولرئ. الریډي داسې مهارتونه چې تاسو یې لرئ، خو صرف لږ کار پرې کول پکار دي او داسې رسمي جامه ور اغوستل پکار دي. صحیح ده؟ د دغه کورس په جریان کې انشاءالله په دې پسې ویډیو چې دا هغه کې به زه مکمل کمپلیټ کانټینټ راوړم چې د کورس کې به موږ کوم شیان وایو. نو زه به موډیول بیس لاړ شم مخته، موډیول به او د هر یو موډیول په داخل کې به موضوعګانې او ټاکلي ویډیوګانې به چې انشاءالله راتلونکي ویډیو کې زه مکمل کانټینټ راوړم بیا. خو په دې ویډیو کې تاسو صرف یو ډیمو کلاس درکوم چې د دې لپاره تاسو از ایمیل سپورټ سپیشلیسټ یا ایمیل ریپرزنټیټیو ایجنټ په توګه کار وکړئ، نو کوم شیان هم دي چې تاسو باید زده کړئ او پرې پوه شئ. صحیح ده؟ د دې ترڅنګ دغه کورس په جریان کې به موږ کوم شیان وایو، نو هلته بیا کانټینټ صرف په ورډ کې زه برابر کوم، هلته به نو دلته به تاسو ته زه یو اورویو درکمه چې تاسو پوه شئ چې دومره سخت شیان نه دي. تر ټولو اول به موږ یو څو ایمیل سروس پرووایډر کمپنۍ او د هغې پروډکټ باندې کار کوو. د نمونې په ډول ګوګل کمپنۍ یو ایمیل سروس پرووایډر دی چې مشهور خدمت یې جیمیل دی، تاسو پوهیږئ. نو موږ به جیمیل باندې کار وکړو. ما اوس د جیمیل په اکسس کولو باندې ډېر وخت تېر کړو، مګر جیمیل ریسپانس نه ورکوي، ویب سایټ یې فلحال ارسپانسیو دی. صحیح ده؟ نو د جیمیل باندې به موږ کار وکړو. دا د ګوګل سروس دی، ایمیل سروس پرووایډر دی ګوګل، او جیمیل خدمت دی. همدارنګه نور ډېر زیات خدمات هم لري، موږ ټول خدمات نه وایو. موږ به جیمیل باندې کار وکړو، څنګه جیمیل جوړوی شو او څنګه اکاونټ پکې جوړوی شو، څنګه کولی شو ټو سټپ ویریفیکیشن دغه کو، دا موږ آن کو، نور پاسورډ چینج کو. همدارنګه ایمیل څنګه موږ کمپوز کوی شو په جیمیل کې، اټیچمنټ څنګه لګوی شو، دا شیان به موږ وایو. د دې ترڅنګ د ګوګل مختلف پروډکټ دي، موږ به ترې جیمیل خدمت ووایو، د دې ترڅنګ ډرایو به ووایو. ملګرو ګوګل ډرایو ډېره هم دی، ولې موږ ته دغه 15 جی بي ځای راکوي. د 15 جی بي چې کوم ځای موږ ته ګوګل کمپنۍ راکوي د هر ایمیل د جوړول سره فری، البته دا فری دی، نور چې ته به سبسکرپشن کوي هغه ته کوی شي. دغه 15 جی بي ستاسو د انباکس هم دی، د ګوګل ډرایو هم دی. نو که نه یوازې د ګوګل ډرایو دی، د باندې هم به خبرې وکړو. دا هم پته دی چې ګوګل ډرایو ته وپېژنئ چې ګوګل ډرایو ته څنګه شیان جیږو. دا کلاود سټوریج دی، موږ ته یې راکوي فری دغه 15 جی بي، نور به څنګه اخلو. هم پته دی چې تاسو کله جیمیل کې یو میل کمپوز کوئ، نو په هغه کې تاسو کله اټیچمنټ لګوئ، دغه اټیچمنټ د 15 شیمبي نه زیات نه کېږي. یعنې 15 شیمبي اټیچمنټ تاسو یو سی وي یو بل سیز اټیچ کوئ، 15 جی بي نه زیات نه. نو چې 15 جی بي نه زیات اوسي بیا اټیچمنټ نه کېږي. نو بیا به دا طریقې ده چې ګوګل ډرایو ته اپلوډ کول او دغه ایمیل کې چې کوم دی که نه صرف لینک لیږل کېږي. مقابل طرف چې کله ایمیل ریسیو کوي، هغه ته دغه فایل په ایمیل کې نه، لینک یې په دې لینک کلیک کوي، بیا ورته ګوګل ډرایو نه ډاونلوډېږي. نو خبره مې دا کوله چې په دغه کورس کې به موږ د ګوګل تولید جیمیل ووایو، چې جیمیل کې څنګه میل موږ کمپوز کوو. نور ډېرې خبرې دي انشاءالله. ګوګل ډرایو به هم استعمال کوو چې ګوګل ډرایو څنګه استعمالېږي. صحیح ده؟ د دې ترڅنګ کلنډر به ورسره لږ ووایو. نور انشاءالله ګوګل ډاکس او شیټ په دې شیان تاسو پوهېږئ، هغه ته موږ نه ورځو. صحیح ده؟ په ده پسې بله ډېر اهمه کمپنۍ چې کوم ده د مایکروسافټ کمپنۍ ده. نو موږ به د مایکروسافټ کمپنۍ تولید آوټلک ووایو. پخوا یې د تولید نوم اول سر کې هاټ میل و، بیا آوټلک ته واوړېدو. نو آوټلک کې به موږ څنګه د مایکروسافټ آوټلک اکاونټ جوړ کړو. بیا مو چې اکاونټ جوړ کړو، څنګه دلته اوس مختلف فولډر دي، ان باکس دی، د نمونې په ډول موږ سره ان باکس کې کوم میسیجونه راغلي دي څنګه یې وګورو، پوکټ څه ته وایي، اودر څه ته وایي، څنګه یو میل موږ کمپوز کړو. د یو ایمیل دلته کمپوز کولو کې کوم کوم شیان دي، سی سی څه معنی ده، بی سی څه معنی ده، دا ټولې خبرې به انشاءالله بیا موږ په قرار سره کوو. صحیح ده؟ نو موږ به مایکروسافټ کمپنۍ تولید آوټلک باندې انشاءالله ډېر فوکس
تاسو کوو او له دو وروسته چې کوم دی هاټ میل اوس نشته آوټلوک باندې فوکس وکړو د تر څنګ د مایکروسافټ 365 باندې به موږ کار وکړو چې څنګه کوي شو موږ الته کلاود بیس ایکسچینج سرور خپل جوړ کو خپل کمپنی ته یو ایکسچینج سرور جوړ کو اکاونټونه پکې جوړ کو د تر څنګ بل ډیر اهم سیز دلته چې کوم دی ګوره دا ورډ ایکسل پاور پوینټ دا مایکروسافټ 365 اپلیکیشن دی چې دا پکې راځي نو که تاسو د مایکروسافټ افیس تولیدات په خپل کمپیوټر کې کارولي نو هغه بیل سیز دی د مایکروسافټ 365 چې کوم دی دا مغه افیس غوندي ورډ ایکسل دی خو دا کلاود بیس دی موږ به پکې ون ډرایو وایو لکه څنګه چې ګوګل تاسو ته لږ غوندي سټوریج درکوي پری البته نور خو بیا اخیستی شي هغه ته ګوګل ډرایو وایي دلته ورته ون ډرایو وایي نو هلته به ګوګل ډرایو وایو دلته به ون ډرایو وایو صحیح ده ګوګل کمپنی جیمیل به وایو ګوګل ډرایو به وایو کلنډر به وایو دلته به هم موږ آوټلوک وایو د مایکروسافټ 365 ایکسچینج سرور په توګه باندې به څنګه موږ خپل ایکسچینج سرور جوړو هغه به وایو ون ډرایو به وایو او کلنډر به وایو صحیح ده دغه به وایو تر څنګ بله کمپنی چې اوس شهرت تلونکی دی هغه یاهو دی نو یاهو به موږ انشاءالله ووایو چې د یاهو خپل تولیدات دی یاهو میل د نمونې په ډول دی کې به څنګه اکاونټ جوړو اکاونټ به پکې څنګه جوړو زما دغه اکاونټ دی دلته اوس نو دې کې به یاهو کې به څنګه اکاونټ جوړو څنګه پاسورډ بیا څه کوو دلته به د نیو میسج دیز نه تاسو کوی شئ چې یو ملګرو داسې دی که نه چې یو پلیټفارم تاسو زده کړو نور بیا اړتیا نشته انشاءالله موږ به جیمیل باندې ډېر کار وکړو ګوره دونه همغسې انبکس دی سټیر دی سینډ دی ډراپ دی کوم خاص تا شخصي فولډر دی جوړ کړي دا دغه راغلی دي میلز راغلی دي موږ ته دیز تاسو کوی شئ یو میل کمپوز کوي ټوکې چې لیکل کېږي سبجیکټ کې تا خو ټول همغه خبرې دي چې تکراري دي خو صرف هغه مختلف سرویس پرووایډر دی هر سرویس پرووایډر یو څیز نوم راچولی دی یاهو خیر اوس وخت هم نشته نو انشاءالله به موږ یاهو باندې کار وکړو یاهو به یو غټ ښېګڼه دا ده چې 1 TB پری سپیس درکوي ګوګل 15 GB درکوي صحیح ده نو موږ به انشاءالله یاهو باندې کار وکړو د یاهو تولید چې دی هغه یاهو میل نومیږي نو دا به کریټ کړو دې کې به موږ یو چاته ایمیل څنګه کمپوز کوو څنګه یې لیږو څنګه ریپلای ورکوو دا خبرې به وکړو په ده پسې بل تولید چې د موس خوند نشته هغه AOL میل دی خو موږ به انشاءالله ووایو AOL میل چې کوم دی دا ډېر پخوانی دی نو د AOL کمپنی دی څنګه موږ کوی شو دې کې انباکس کې ما د څو میل راغلي دا وګورو همدارنګه اکاونټ څنګه دې کې موږ کریټ کړو صحیح ده سیټینګ دی د خاصه کمپوز ګور دلته هم کمپوز دی څنګه یو میل کمپوز کړو دا ټول همغه میل څنګه کمپوز کړو څنګه شیانو سره ټچ کړو څنګه یې ولیږو دا به ووایو صحیح ده د تر څنګ انشاءالله دغه دوه وروستۍ ایمیل پرووایډر باندې به موږ ډېر کار کوو چې یو پروټن دی یو زوهو دی دا دواړه اوس ډېر زیات کارول کېږي پرایویسي ډېر زیات قوي ده ما خو خیر ده کې اکاونټ جوړ کړي دي دلته زما اوس ګوره پروټون کې اکاونټ دی ماهر افغان 1999 ProtonMail.com دغه وبخئ دغه پروټن چې کوم دی دا مای بیخي هغه پری ورژن پری ټرایل زه کاروم نو دې کې بیا سبسکرپشن دی او ارګنایزیشن دپاره چې کله نه پوهېږم یو ځل نه مې مرې دغه شوه ټیم هم ډېر د وخته دی اصطلاح د چربانګي وخت دی اوکې نو خبره مې څه کوله خبره دا وه چې پروټن او زوهو چې دی دا بزنس ډېر کاروي ځکه دې کې موږ کوی شو خپل سپیس واخلو د تر څنګ موږ کوی شو د بزنس دپاره خپل میل اکاونټ د لپاره جوړ کړو اوس ګوره دا خو پروفیشنل ایمیل چې تاسو انشاءالله موږ خبرې کوو موږ که تاسو ملګرو MCSC ویلي موږ خپل ایکسچینج جوړو که نه اوس دلته ګوره زما دا اکاونټ دی ماهر افغان 1999 خو زما ارګنایزیشن دی SMA نو زه چې خلکو ته اکاونټ جوړوم ماهر افغان 1999 چې کله غواړئ تاسو دلته یو ډومین لرئ نو بیا تاسو کوی شئ دلته د دې نه سپیس واخلئ او دلته خپل ایکسچینج جوړ کړئ او د پروټون میل په واسطه تاسو کوی شئ پروفیشنل دغه جوړ کړئ دا ایمیل خلکو ته جوړ کړئ ستاسو ارګنایزیشن کې پروفیشنل ایمیل وي نه فارمل نو هغه به څنګه جوړیږي انشاءالله هغه به مو وایو خو ما اوس پری ورژن د کارول شروع کړي دي دلته هم هغسې دی نو موږ به دا ووایو چې پروټون کې څنګه پری ایمیل ځان ته جوړ کړو څنګه بزنس دپاره جوړ کړو کوم سبسکرپشن واخلو او دلته هم همغسې دی کوم میسجونه راغلي دي کتل شوي دي نه دي کتل شوي څنګه یو انباکس کې میسج وګورم څنګه کوی شم یو نوی ایمیل کمپوز کړم چاته د چا له خوا نه چاته دا ټولې خبرې باندې تاسو پوهېږئ دا پروټون د کمپنۍ ده
نو ان شاء الله موږ به پروټون کمپنۍ باندې هم کار وکړو. صحیح ده. دا هم سټوریج لري، د په سټوریج باندې به هم موږ کار وکړو. بل دی زوهو میل دی. زوهو میل باندې به هم ان شاء الله چې موږ کار کوو. په زوهو کې هم زما اکاونټ دی ماهر افغان 99@afghan.com. نو په زوهو کې به څنګه اکاونټ جوړو، هم د خپل ارګنایزیشن دپاره. او دا اوس د زوهو تولیدات دي نور ډېر زیات، لکه څنګه چې ګوګل کمپنۍ بلا شي تولیدات لري، زوهو هم بیا I love Zoho. د زوهو یو بل تولید دی زوهو ډیسک، چې ان شاء الله په هغه باندې هم بیا موږ خبرې کوو. ډیسک کې ښه تولید دی. ون نوټ هم لري، میلینګ خدمات هم ډېر مشهور دی. CRM دغه هم لري. نو زوهو کې به ان شاء الله موږ خبرې کوو چې زوهو کې موږ څنګه اکاونټ جوړو، تر څنګ زوهو کې څنګه ځان ته یو د زوهو میل اکاونټ جوړ کړو، څنګه کولی شو بزنس دپاره اکاونټ جوړ کړو په خپل ډومین باندې. څه ده. نو هغه خبرو ته هم راځو. نور دلته هم هغسې فولډرې دي، او دلته څنګه کولی شو میل کمپوز کړو. ګوره صرف ملګرو هغه انټرفیس چینجینګ دی ښه. نو موږ به څو کمپنۍ تولیدات ووایو. ګورئ ښه ورته متوجه شئ. د ګوګل کمپنۍ جیمیل به وایو، او زموږ زیات ملګري په جیمیل کمپوز کولو باندې پوهېږي، څنګه چاته جیمیل ولیکي، څنګه یو څیز اټیچ کړي، څنګه ریپلای وکړي، په ده پوهېږي. صحیح ده. خو موږ به بیا هم یو ځل کویک ریویو کوو. اټیچمنټ څنګه کېږي دا به ووایو. د آوټلوک کمپنۍ په بخښنه سره مایکروسافټ کمپنۍ آوټلوک به ووایو، مایکروسافټ 365 باندې به کار وکړو. د یاهو کمپنۍ یاهو باندې به کار وکړو. د AOL کمپنۍ AOL میل باندې به کار وکړو. د پروټون کمپنۍ په پروټون میل باندې به کار وکړو. د زوهو کمپنۍ په زوهو میل باندې به کار وکړو. تقریبا 6 کمپنیو ایمیل سرویس پرووایډر چې دي دې باندې به کار وکړو. ګوګل او آوټلوک ډېر اهم دی، دا به ووایو. د یاهو او AOL اوس دومره څوک نه کاروي، مګر بېرته پروټون او زوهو چې د بزنس دپاره ډېر اهم دي، دا به ووایو. صحیح ده. او د ګوګل ډرایو به ووایو، او د دې صاحب د مایکروسافټ به ون ډرایو ووایو. ډراپ بکس په نامه یو خدمت دی د سټوریج به ووایو. د پروټون چې کوم ډرایو دی هغه به هم ورسره ووایو. دا خو ملګرو ویب میل سرویسز دي که نه. بیا نو اوس به راشو آوټلوک زموږ دپاره تر ټولو اهم دی. بیا به آوټلوک وایو. موږ سره ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته مو ویل چې موږ سره دغه 6 کمپنۍ ایمیل سرویس پرووایډر دي. دې کې چې دغه د ګوګل جیمیل او آوټلوک زده کړو، او پروټون او زوهو میل زده کړو، دا کافي اندازه دی. خو دلته تاسو بیا یو ایمیل کلاینټ سافټویر هم زده کوئ. ایمیل کلاینټ سافټویر څه ته ویل کېږي ان شاء الله په کورس په جریان کې بیا ووایو. مختلف دي موږ سره. موزیلا تندربرډ دی، EM کلاینټس دی، سپارک دی. خو آوټلوک ډېر اهم دی ملګرو. یو آوټلوک ویب میل سرویس دی ښه، چې کله موږ ویب سایټ کې اکسس کوو. اوس چې ما سره انټرنیټ وي، زه دلته د خپل آوټلوک اکاونټ اکسس کولی شم چې کوم میسیجونه راغلي. خو چې انټرنیټ نه وي، دا خو ویب سرویسز دي نه اکسس کېږي. نو موږ بیا دې دپاره یو ایمیل کلاینټ سافټویر دغه کوو چې که انټرنیټ وي که نه وي هغه بیا اکسس کېږي. تاسو دلته لږ وګورئ چې دا ما سره آوټلوک دی، او بیا په آوټلوک کې یو ښه ګڼه دا هم ده چې دلته تیار موږ سره لکه څنګه چې ورډ کې موږ سره ریبن دی، او دې کې ټیبونه دي. دا زده که نو په دې کې ته هر رقم اکاونټ ایډ کې لکه د نمونې په ډول ماهر افغان 1999@outlook.com دا د مایکروسافټ اکاونټ دی. ماهر افغان 1999@gmail.com، ماهر افغان 1999@yahoo.com. یعنې دې کې مې د یاهو د ګوګل او د مایکروسافټ 3 اکاونټونه اضافه کړي. ځکه کولی شم دلته زوهو میل اکاونټ هم اضافه کړم، د پروټون هم اضافه کړم. او زما او ستا یو کمپنۍ ده بزنس، خپل ایکسچینج سرور لرو، یا مو خپل ایکسچینج سرور په خپل ارګنایزیشن کې لګولی دی، یا مو د مایکروسافټ 365 نه ایکسچینج سرور چې کلاوډ بیس دی هغه اخیستی دی، ځای مو پکې اخیستی دی، هلته خپل کار کوو، خپل ډومین لرو. نو هغه سیم ته کولی شي، هغه ایمیل هم دلته ته کولی شي چې لاګین کړي. معنا دلته ته کولی شي هر رقم ایمیل لاګین کړي، د مایکروسافټ 365 د ایکسچینج، یا هم د ګوګل، د مایکروسافټ، د یاهو، د زوهو او که د پروټون وي. دلته لاګین کا بیا غټه ښه ګڼه دا ده چې ایټ ا ټایم 3 اکاونټ زه کتی شم د ایمیل کلاینټ کې. د آوټلوک اکاونټ ته مې ځم، انباکس ته راځم چې ما ته کوم میسیجونه راغلي دي. مارټس کارډ نه ما ته میسیجونه راغلي دي. صحیح ده. دې کې بیا ډراپ دی، سینټ آیټم دی، ډیلیټډ، دا شیان دي. نو دا انشاءالله بیا خبرې کوو څنګه یو ایمیل کمپوز کول. دلته لیکلي دي نیو ایمیل چې کمپوز کړي، دلته ډېر زیاتې آپشن دي ملګرو. صرف د نیو ایمیل کمپوز کولو پر مهال موږ سره دلته ځان ته بیل ریبن راځي او بیل ټیبونه دي چې انشاءالله دا بیا موږ کمپلیټ ووایو. ډو یو وانټ ټو سیو یور چینجز؟ نو دلته بیا لاندې ما سره زما جیمیل اکاونټ دی. د دې انباکس که ته وګورئ 2307 میسیجونه انریډ دي لا راغلي دي. نو دا او بیا لاندې د یاهو
زه دومره نه کاروم، صرف پریکټس دپاره مې دلته اوس جوړ کړی دی. نو ګوره 3 اکاونټونه ما دلته اضافه کړي دي. نو موږ به آوټلوک باندې ډېر سپیشل کار کوو. آوټلوک دومره قوي پروډکټ دی چې تاسو ملګرو که خپل جیمیل او خپل آوټلوک نور شیان هم موبایل کې یا کمپیوټر کې ویب ته ځئ که نه، لکه کروم ته ځئ او ویب سروس یې کاروئ، هلته مشکل نشته. خو که ارګنایزیشن کې وئ تاسو به ټول اکاونټونه یو انټرفیس ته راټولوئ او بیا به هغه ځای نه کار کوئ چې ټول اکاونټونه تاسو سره ایټ ټایم یو انټرفیس نه تاسو دغه کړئ. نو د دلته بل د ډېر زیات ښېګڼې دلته موږ کولی شو رول کریټ کړو. زه ورته ویلی شم چې په سبجیکټ کې دا سیز راتلو، دلته بیا موږ فولډرې ځان ته جوړوو، خپلې فولډرې به وي موږ سره، دغه فولډرې نه دي نه علاوه خپلې فولډرې زه جوړوم. ورته وایم چې په سبجیکټ کې دا سیز راغلی نو دا اټومیټیک یو ایمیل ماته چا راولېږو، په سبجیکټ کې دا سیز اټومیټیک دغه فولډر ته واچوه. نو دې کې موږ سره کټګوریزیشن کوی شو، لیبل کوی شو، میسج ټمپلیټینګ کوی شو، ډېر ایډوانس ټول دی. فوکسډ ان باکس دلته موږ سره دلته موږ فوکسډ ان باکس نور ډېر شیان دي چې انشاءالله به موږ په قرار وایو، ځکه دا یو ایمیل کلاینټ سافټویر دی او ډېر غټ وخت نیسي. نو انشاءالله موږ به آوټلوک ایمیل کلاینټ سافټویر چې دی کنفیګر کړو، دي کې به اکاونټونه څنګه داخلو، څنګه بزنس اکاونټونه داخلو، بیا به څنګه دي کې ټول ریبن وایو او ټولې منیوګانې به وایو. نو خبره به په دې کورس په جریان کې انشاءالله موږ د ګوګل جیمیل، د مایکروسافټ آوټلوک، د یاهو میل، د AOL میل، د پروټون میل، د زوهو میل وایو. صحیح ده؟ دا به وایو مونږه. د تر څنګ ګوګل ډرایو به هم وایو، ون ډرایو به هم وایو، ډراپ بکس به هم وایو، د پروټون ډرایو به هم وایو. د آوټلوک د مایکروسافټ کمپنۍ آوټلوک سافټویر چې کوم دی ایمیل کلاینټ سافټویر هغه به وایو. د ترڅنګ لږ د از ایمیل سپورټ سپیشلیسټ لپاره تاسو ته ټایپینګ سپیډ حد اقل 10 نه بره پکار دی. هغه انشاءالله تاسو پوهېږم چې تکړه خلک یاستئ، ټایپینګ سپیډ به مو ښه وي. انګلیسي یو څه ښه پکار ده چې هغه ستاسو انشاءالله ښه ده. صرف انشاءالله موږ به په دې کورس کې دغه هم اضافه کړو چې څنګه پروفیشنل ایمیل ولیکو. تاسو ته یو ایمیل راځي که نه، پروفیشنل ایمیل به څنګه لیکو، سبجیکټ کې به څه لیکو، اول سر کې به څنګه ګریټینګ وي، اخر سر کې به څنګه میسج پای تر څو، منځ کې به باډي کې څه وي، انشاءالله په دې به موږ خبره وکړو. دلته تر څنګ یو بل څیز چې زما له یاده ونه وځي هغه زوهو ډیسک دی. انشاءالله موږ به زوهو ډیسک باندې هم کار وکړو. تاسو یو ځای کې از ایمیل سپورټ سپیشلیسټ یا ایمیل ریپرزنټیټیو ایجنټ په توګه کار کوئ، نو دا زوهو ډیسک عموما هیلپ ډیسک د پاره ډېر زیات کارول کېږي. ټیکټینګ سیسټم دی، ټیکټ چې موږ اخلو هغه کې موږ دغه کوو. خو دلته هم ډېره هم دی ځکه تاسو ایمیل سپورټ ایجنټ یا ریپرزنټیټیو په توګه کار کوئ، تاسو ته ایمیل راځي، ایمیل کې شاید یو ټربل شوټینګ وي، تاسو هغه دپاره ټیکټ جوړ کړئ. انشاءالله په دې باندې به موږ خبرې وکړو چې څنګه موږ یو ټیکټ د ځینه سټارټ کړو. یو مشکل رالی ټیکټ به زه څنګه انټرنیټ سلو دی، ټیکټ به څنګه اوپن کوم، ټیکټ به څنګه یو چاته اساین کوم، ټیکټ رالی مشکل څه دی، څنګه دا سیف کم چاته اساین کم، بلها نور ډېرې خبرې دي د ټیکټ ریلیټډ. انشاءالله کوشش کوم دا زوهو به ملګرو تاسو ته زه لږ دلته کاور کړم په دې کورس په جریان کې. نور دلته بیا ډېرې خبرې دي، نو که زه دلته ما سره تقریبا دغه مختلف ټیب دی، ټیکټ ټیب دی، که ټیکټ کې به ویو ته راشي، ویو کې ځان ته به بلا شي خبرې دي. نالج بیس دلته مونږ فیکس اچو، فریکوینټلی آس کوېشن، مشکلات دي هغه پرله پسې زموږ د خوا نه حل شوي دي، هغه مونږ به دلته نالج بیس کې اچو. نو دلته دا زوهو به مو ورسره ووایي څنګه موافقه ده. زوهو اهم دی ځکه تاسو چې کله زوهو نه بغیر نور هم ډېر زیات ټیکټینګ سیسټم دپاره موږ سره استعمالېدونکي سافټویر شته. او یو خبره یې ساتئ، دا زوهو چې دی دا اپلیکیشن دی، changes may need to be saved. زوهو رانه ختم نشي لیف. نو دا زوهو چې کوم دی دا یو اپلیکیشن دی ملګرو، او دا هم زموږ سره ویب بیسډ اپلیکیشن دی. ګوره دلته زه کولی شم یو ارټیکل ولیکم، یو مشکل راغلی، مشکل دپاره زه یو ارټیکل لیکم، دا ارټیکل بیا ځان سره زه ثبتوم، بیا کوم دا مشکل راغلی بیا یې په اسانۍ موږ حلوی شو. کنټراکټ دی، دلته کسټمر دی، انالیټکس دی، کمیونټي دی، سوشل دی. تاسو کولی شئ دلته په همدې ځای دا از ون پلیټفارم په توګه کار کوي. دا زوهو چې دی ملټي چینل سپورټ دی. دلته تاسو کولی شئ چې خپل مختلف د سوشل میډیا اکاونټونه دلته اضافه کوئ. تاسو یو ځای کې کار کوئ، د خلکو سوشل میډیا
هم تعقیبوي، یعنی کانټینټ موډریټر یې، نو له هغه دیزې هم تعقیبوي شي. چیټ چارټس خپل، ځکه ته خو بعضه دا یو خبره ساتي ملګرو، دا ایمیل سپورټ ایجنټ چې کوم دی که نه، دا دنده عموما د کسټمر سرویس سپورټ لاندې راځي. کسټمر سرویس سپورټ څه معنی د ارګنایزیشن هغه کسټمر ته سپورټ ورکړي، پوښتنه کوي چې دا کار څنګه وکړم. ټیکنیکل خلک خو هغه عموما نه وي که نه، ته ورته جواب ورکړي. دا یا عموما کېدای شي دا به منځ کې ټایپس لري کسټمر سرویس سپورټ، کېدای شي ته وایس له دا کار وکړي، یعنی موبایل ټلیفون ته ناست دی جواب ورکړي. د کسټمر سپورټ لکه د MTN کې چې دا موږ زنګ وو، د شبکو کې چې دا خلک ناست دي، اشخاص موږ سره چې خبرې کوي، یا موږ ته دغسې د ټلیفون له لارې موبایل له لارې جواب راکوي، یا د چیټ له لارې، یا د ایمیل له لارې. نو دا هیلپ د زوهو ډیسک چې کوم پروډکټ دی ملګرو، دا اپلیکیشن دی ویب بیسډ، او دا چې دی دغسې د کسټمر سپورټ دپاره چې کسټمر ته سپورټ ورکړي. نو دلته موږ سره بلا شي اپشن دي کې به څنګه ټیکټ خلاص کوو، څنګه ټیکټ چاته اساین کوو، ګورو چې کوم ټیکټونه موږ سره خلاص دي، کوم ټیکټونه دغه شوي دي، او دلته بیا بیهایند د سین کې ډېر زیات سیټینګ دی. نو زه به دا زوهو تاسو ته صرف په دې کورس په جریان کې دومره ووایم چې څنګه یو مشکل تاته ایمیل کې راغلی، دا مشکل دی، دا مشکل ته حل کو، بس ټیکټ به ورته جوړوي، ته ځان ته اساین کې خپله حلې، یا مشکل ته حل نشو کړی ته اسکلیټ کې بر لیول ته، بیا ګوري چې څومره ټیکټ موږ سره اسکلیټډ دي، څومره ان پروګریس دی، څومره اوپن دي، او څومره کلوز شوي دي، او کوم کوم مشکلات دي. نو صرف به دا درته ووایم. بیا که وخت انشاءالله زوهو باندې به زوهو ډیسک باندې به بیا نو زه بیل کورس انشاءالله ریکارډ کوم. نو دا هغه ډیمو کلاس چې all things that you need to know about how to become an email support specialist. دغه سکلز دي، دومره سخت نه دي انشاءالله. نو په دې باندې به انشاءالله د دې کورس په جریان کې موږ کار وکړو. انشاءالله دې پسې راتلونکي ویډیو کې به زه کانټینټ جوړ کړم، کانټینټ نه، زه به کانټینټ جوړ کړم. کوشش به وکړم چې موږ په ترتیب لاړ شو، چې کوم کوم څیزونه باید اول ووایو، کوم باید اخر ووایو. تاسو هم کولی شئ موږ ته د ویډیو په کامنټ کې ووایئ چې موږ کوم موضوعګانې په دې کې اضافه کوو. انشاءالله زوهو خو ډېر غټ پلیټفارم دی، خو زه به کوشش وکړم چې تاسو ته دلته لږ ټچ کړم، بیا که وخت و انشاءالله د باندې ځان ته بیا بیل کورس ریکارډ کړم. مننه، خیر اوسئ.